آیا خبر یې چې د ډیرو جنسي اړیکو والا روغ نه دی بلکې ناروغ دی؟ زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. آیا خبر یې چې د ډیرو جنسي اړیکو والا روغ نه دی بلکې ناروغ دی؟ موده وړاندې یو کس خپل د جنسي ناسړښت په اړه وویل چې په تیرو 5 ورځو کې یې کابو 40 ځله جنسي اړیکې ترسره کړي دي او اوس یو له روغتیایي ستونزو او بېسیکۍ سره مخ دی. په پوهنیزه ژبه کې ناسړښت هغې نوګیزې لیوالتیا او احساس ته ویلی شو چې کس په ورځ کې د 15 څخه تر 20 ځلو نوګیزو اړیکو وروسته هم جنسي سړښت او ډاډ ونه مومي. ارواپوهان او د ارواپوهنې ډاکټران ناسړښت د چلند پر ګډوډۍ ورتپي. که نر په 24 ساعتونو کې تر 3 ځلو کوروالی وکړي او جنسي تنده یې خړوبه شي دا ناروغیز کار نه دی، خو که د کوروالي ځلونه ډیر او تنده ماته نشي دا کار بیا ناروغي ده. باید لوړه نوګیزه لیوالتیا ونه ګڼل شي. د ناروغۍ د کچې په اړه کره شمیرې احصایې نشته، خو یوه څېړنه ښایي چې 3 سلنه نران دا ستونزه لري. د نرانو ناسړښت په خپله د کس کورني او ټولنې یوه ځورونکې ناروغي چې که یې پر وخت او سمه درملنه ونشي ګڼې ستونزې زیږوي. د اروا رنځورپوهان ورته د بالقوه ګواښونکې ناروغۍ په سترګه ګوري.